Assalamu alaikum. This is me Pazli Ahad, your spoken English and e-commerce trainer. Bismillahirrahmanirrahim. Pananene video ki bamunga practically hunting ko the Amazon UAE place the fara bamunga pa the video ki chide practically hunting ko. مونږ ویلی ول د دې د هانټینګ د پاره مونږ یو الیجیبিলিټي خو دی وا چې مونږ به پروډکټ ګورو چې دا غي بي اس ار سونوي دا زمونږ سره مونږ داسي یو ایکسل شیټ به جوړ کو چې د ټول نه اول چې دی د امازون پروډکټ هانټینګ چې مونږ پریکټیکلی کوو نو مونږ به اس ان نمبر ګورو اس ان دیته وای امازون سټینډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر د امازون سره د هر پروډکټ یو آئیډنټیفیکیشن نمبر وي مطلب ته چې کله هم په امازون باندې پروډکټ لیست کې صحیح ده نو دا غي د پہچان یو نمبر وي صحیح ده بیا وی بی اس آر ګوري بی اس آر څه ته وای بیسټ سیلر رینک بیا مونږ وی پرایس به ګورو ریټینګ به ګورو ریویو به ګورو ټوټل سیلر به پکې ګورو اف بی ای سیلر به پکې ګورو او په سٹارټ کې بس ګورو جنریک به ګورو برند پروډکټ بنه خرڅو نو د دې ټولو د فاره به مونږ وس سکو پریکټیکلی کار وکاو صحیح ده وس به مونږ دا پریکټیکلی هر چیز وایو ها ګوره زرالم ما په دې پروډکټ باندې کلیک کړلو صحیح ده amazon.ae ما په کروم کې کولاو کړلو او داسي رالم په دې پروډکټ ما کلیک کړلو په دې کې وزه تاسو ته خیمه چې اس ان نمبر کم یو دی ګوره تاسو دلته دې پروډکټ ترالی کنه دا چې کوم دی د انمیر واټر ډینټل دا چې دی دا د دې ټایټل لې صحیح ده دا د دې پروډکټ ټایټل دی د دې پروډکټ نوم دی صحیح ده اول په دې ځان پوه کوي چې دای د ټاپ ته چې لیکل شوی دی د پروډکټ ته انمیر واټر ډینټل پلوزر پروفیشنل دا چې تاسو کوم پروډکټ راوړوي نو د هغه پاغه پروډکټ چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به دا ټایټل راښکار شي نو په امازون کې مونږ چې دی د پروډکټ د پہچان د پاره ډایرکټ چې دی اس ان نمبر سرچ کو اس ان نمبر به مونږ چرته ګورو دا زمونږ سره دی اس ان نمبر صحیح ده اس ان نمبر د صد پاره د پروډکټ د آئیډنټیفیکیشن د پاره پرس کوس مونږ پروډکټ هانټینګ کو صحیح ده دا پروډکټ مونږ د ځان سره کې خو د لو په الیجیبিলিټي کې صحیح ده بیا مونږ راړو نو څنګه به راړو په دې اس ان نمبر باندې صحیح ده چې کله هم مونږ د اس ان نمبر سرچ کو نو زمونږ سره به دا پروډکټ راوړي دا زمونږ سره اس ان نمبر دی ټیک ده بیا بی اس آر د دې سرچیز دی بی اس آر زمونږ سره دا دی صحیح ده بیسټ سیلر رینک 439 د دې بیسټ سیلر رینک ته صحیح ده مونږ تاسو ته ویلي دي بیا فرایم پدې کې دا سو کسان مطلب پدې کې فرایم دی صحیح ده هغه چې کوم سیلران دي په دې باندې نو هغه سونه دي په دې باندې سیلران اف بی ای دي 11 پلس یعنی د 11 د پاسه په دې باندې اف بی ای سیلران دي فلفلمنٹ بای امازون چې کوم اف بی ای کوي صحیح ده تاسو ته ما ویلی ول چې اف بی ای سیز دی او اف بی ام سیز دی اف بی ای داو چې هغه پروډکټ چې دی هغه امازون فلفل کوي دا غو سره په ګودام کې پروتي صحیح ده هغه مونږ بیا دا غو ګودام ته به څنګه لیږو دا ټول مخکې دا قصې به ان شاء الله پریکټیکلی کو صحیح ده بیا کوانټیټي سونه دا یې دلته ګوره کوانټیټي درته هم ښیي چې د دې مقدار سونه دی د دې پروډکټ سو صحیح ده دا کم اف بی ای سیلران چې په دې 11 صحیح ده د دو سره ټوټل سونه کوانټیټي پرته ده نو ټوټل د دې پروډکټ کوانټیټي چې دا هغه 100 پلس ده صحیح ده یعنی د سونه سیوا ده دا زمونږ سره دلته کې بیا خی دا بزو دا ګوره زمونږ سره دا خی دا زو تاسو ته بیا ایکسټنشن اوپن کوم نو تاسو په دې باندې نور هم په اسانه پوهیږئ صحیح ده ښه برند کم یو دی انمیرو نو دا برند به هم مونږه ګورو دا برند به مونږه څنګه ګورو صحیح ده د دې لپاره به مونږه یو ټول استعمالو یا یو ویب سایټ به استعمالو چې دا غي د نوم دی مارکاریا صحیح ده مارکاریا دا غي نوم دی نو هغه به مونږه هغه ویب سایټ کې به دا برند ګورو بیا صحیح ده ښه بیا دا ګوره خرڅ سونه دي صحیح ده خرڅ دي 300 پلس باټ ان فاست منتو
یعنی په تیر شوي میاشت کې چې دی دا 300 پلس خرج شوي دي. دا پروډکټ چې دی د دې پیسونه چې کم دي هغه 300 پلس خرج شوي، نو دا زموږ سره د پروډکټ هغه ریکارډ هم صحیح ده. ښه د دې بیا ریټینګ څه دی؟ ریټینګ یې ګوره زموږ سره دی، په دې ریټینګ باندې ګوره دلته کې مونږه کلیک کوی دا زموږ سره ریټینګ هغه ښایي صحیح ده. که پرس که مونږه په دې باندې دا ماوس ونیسو نو هم مونږ ته ښایي صحیح ده. د 4 نه واله د 5 پورې د دې چې دی ټوټل ریویو د 4 نه واله د 5 پورې ده، خو فی الحال دته میلاو شوي څو دي 4 ریویو، لکه مطلب فل ریویو د پروډکټ ته نه ده میلاو شوي، 4 ریویو ده، مونږ وایو زه بیسټ دی ګوډ دی صحیح ده. ښه بیا چې دی د دې ریټینګ څونه دی؟ ریټینګ یې دی 1609. مونږ ویلي ول چې زمونږ دپاره څونه ریټینګ پکار دی، دا زمونږ سره هغه الیجیبیلیټي ده که نه. ګورئ چې ریټینګ به زمونږ سره د پروډکټ څونه وي، زمونږ سره به وي د 1 نه واله تر د 100 پلسه پورې زمونږ سره به ریټینګ وي، یعنی د 1 نه واله د 100 پورې چې کم وي نو هغه به مونږ نه حسابو، خو چې کم 100 پلس وي هغه به مونږ حسابو. چې زمونږ سره د پروډکټ ریټینګ چې دی هغه 100 پلس وي، د 100 نه سیوا وي، د 100 نه کم نه وي صحیح ده. د 1 نه واله د 100 په منځ کې نه وي هغه پروډکټ به مونږ نه چوز کوو صحیح ده. او چې کم د 100 پلس وي هغه پروډکټ ریټینګ به زمونږ دپاره بالکل برابر وي صحیح ده. بیا که ته داسې راشي لاندې اخیره کې دی پروډکټ سرته ګوره داسې لږ راشي صحیح ده، تا ته به ښکاره شي د دې ځینه هم ته د دې پروډکټ ډیټیلز کتلی شي صحیح ده. ګورئ پروډکټس ډیټیلز دي صحیح ده. دا بیټري ورته بیټریز په دې کې لګي صحیح ده. بیټري ریکوایرډ و دی هغه ډیټیل ښوولي دي د کسټمر دپاره. ډایمنشن مطلب د دې څونه مقدار دی هغه یې ورته ښوولی دی چې دا څونه دی، څونه اوږدوالی دی، څونه یې پلنوالی دی، څونه یې وزن دی، هغه یې ښوولی. مینوفیکچر جوړی څوک انمیر والا، SN نمبر یې دا دی، آیټم ماډل نمبر دا دی صحیح ده. دا زمونږ سره لیست شوي دي آلریډي ټیک ده. اوس ګوره دا زمونږ سره و هغه مینولی هانټینګ و. کله چې مونږه مینولی هانټینګ کوو یا په موبایل باندې هانټینګ کوو صحیح ده، نو دا مونږه به دغه شانتي کوو. داسې که مونږه سرچ کوو فرض کا ټایز و، مونږه ټایز سرچ کړلو نو دلته کې که دې خیال کړی مونږ چې کله پروډکټ سرچ کوو صحیح ده نو مونږ به څه کوو؟ 3 فلټرې به لګو. یو فلفل بای امازون والا چې هغه کم فلټر دی، د ټول ناول چې مونږه یو پروډکټ سرچ کوو نو مونږ به هغه پروډکټ کیورډ سرچ کوو، کیورډز چې د هغې څه نوم وي بیا به پکې سرچ کوو، کلیک به کوو په فلفل بای امازون. دا زمونږ سره فلفل بای امازون دی. FBA په FBA به کلیک کوو صحیح ده. نو فلټر به څه شي؟ په دې به اپلای شي. دا پروډکټس هغه مقدار به راکم شي، 50,000 ته راکوز شو که نه، دلته کې دا زمونږ سره د پروډکټ مقدار راکم شولو. ښه بیا به مونږه پکې څه ګورو؟ مونږ وی چې ریویو به ګورو، نو مونږ به څه کوو؟ 4 پلس ریویو به سرچ کوو. په دې 4 سټار به مونږ کلیک کوو نو زمونږ سره به 4 ریویو والا راواخلي، 4 ریویو والا صحیح ده. بیا مونږ وی چې قیمت به ګورو. قیمت ما تاسو ته ویلي ول چې دا ستاسو په بجټ ډیپینډ ده چې ستاسو سره څونه روپۍ هغه به تاسو د هغې مقدار باندې به تاسو پروډکټ اخلي. مونږ به ورکو چې د 10 نه واله تر د 45 AD پورې د دې په منځ کې زمونږه پروډکټ پکار دی. د 10 نه واله د 45 درهمه پورې مونږه پروډکټ ګورو. نو دا 3 فلټرې مونږه اپلای کړلې، د دې د وجې نه زمونږ سره پروډکټ راکم شول 10,000 ته ډایرکټ صحیح ده. اوس بدلته کې مونږه دا چې دی دا چې مونږ ته شو کېږي که نه دا سوروالی صحیح ده یې دا FBA او دا چې مونږ ته ښیي. د دې دپاره مونږ یو ایکسټینشن استعمالو. څه استعمالو؟ ایکسټینشن استعمالو. هغه به درته انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې درخوایم چې مونږ به ایکسټینشن څنګه استعمالو صحیح ده. او مونږ به برند څنګه ګورو چې برند دا برند دی او کنه دا برند نه دی صحیح ده. ټریډ مارک رجسټر دی که نه دی رجسټر. نو د برند طریقه کار
او دغه طریقه کار چې دی ان شاء الله هغه به درته په نیکسټ کلاس کې درخایم د ایکسټنشن طریقه کار. دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی نو د مخکې د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښکلی کمنټ ورکړئ زمونږ د حوصله افزایۍ دپاره او د نورو ویډیوګانو دپاره د نورو کلاسز دپاره زمونږ یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. والسلام.